د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا چې لاس دې ونیسي را تېر دې کړې د ژوند پر لاره چې لاس دې ونیسي را تېر دې کړې د ژوند پر لاره چې حوصله درکړه یو داسې مشر ورور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا ښایي چې تللې دا کوڅو کې خیراتونه غواړي ښایي چې تللې دا کوڅو کې خیراتونه غواړي هغه دې تا نه لګلو یا هغه کور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا ستا د ځوان السلام عليكم. جوري سادة كده خرجت. بیشتر از این فرانسویان شفقانه فرانسویان شفقانه که اینجا استاد شاگردان شاگردانی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البته هم در استاد مصطفی مالی شاگردان یالتان البته یو قواعد بودن که اگر نسبت دیگه دور دی مریضان کم دیگه یو مریض باندې یو ډاکټر یو نرس یا په دوه مریضان باندې دا خو مریضان نن د فضا ته لږ کم دي ولا واو. تر اوسه لږ زره د آرامش دوا کوي دغه چې مکه سره عمله پیراغله دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا رمضان دي صوت راغلي دي. نشته ما نشته. هغه د ګل په رنګ تازه سره اننګي دې نشتا هغه د مستو بلبلانو غوندې شور دې نشتا مشكلة نشته لو استاذ سره یو مشوره وکړي چې استاد دې باندې دې ځکه چې سره هم د کار
karo ta popularna lisate pe tarihi listat ستانه قربان حمد مال یار دومره زور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره چې حوصله درکړه یو داسې مشر ورور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی داشتم یک بوتل شربت از یک 20 روز شده اینجا دو تا بود یک شب بردنش یکی معلوم نیست از کجا هستم دوسیه چه پوره کنم بولا اینه میره خدمت کنه میگه ما کنیم میگه بخیر زد राजी पल राजी वो ही राजा मुश्किलात नहीं थी वाला का को अफ्तर वाले पूछने की वजीफा में कंडक्ट किया जैसे उसको तला یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې Ahora
د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره چې حوصله درکړه یو داسې مشر ورور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا خای چې تللې دا کوڅو کې خیراتونه غواړي خای چې تللې دا کوڅو کې خیراتونه غواړي هغه دې تا نه لګلو یا غفور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا ستا د ځوانۍ څراغ له ورایه داسې تت ښکارېږي ستا د ځوانۍ څراغ له ورایه داسې تت ښکارېږي لکه ډېوه د بادۍ سر کناره اور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور
د ګل پرنګ تازه سره اننګې دې نشته هغه د ګل پرنګ تازه سره اننګې دې نشته هغه د مستو بلبلانو غوندې شور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته غواړې د ګردو مظلومانو لاس نیوی وکړې خو غواړې د ګردو مظلومانو لاس نیوی وکړې خو ستا نه قربان حمد مال یاره دومره زور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او د تیرو پلونه ماشاءالله امبولانس مونږ ته راکړل د هغه جمهوراو ځکه چې هلته امکانات هر څه وو خو که یو مرغۍ هم وي هغه د بچیو دپاره ځان مرګ ته ورکوي خو بچی ژغوري نو مور یې مونږ ته زنګ ووهه دلته مونږ تقریبا 1,10,000 افغانۍ د دغه ماشوم په عملیاتو په خرچه مصرف په همغه روغتون کې راغی نن زما کور کې میلمانه وو چونګ زوی ته د نوې کوزده کړې ده هغه خپلوان هم راغلي دعوت مې کړی ما ته یو میسج رالېږلی چې راشه هغه ماشومه نور ختمه ده هغه خپل حق ورته وبخښه دا میسج زما دپاره ډېر ځورونکی میلمانه مې پرېښود لاړم چې لاړم الحمدلله ډاکټران راغلي وو ټول ترې رابطه وو نو ماشوم ته ستنې سیرومونه اکسیجن هر څه لګولي ماشوم ورو ورو په حرکت کې راغی ځکه د سترګو سپینې معلومېده مور یې ورخطا شوه اوس نو د فرانسویانو شفخانې ته راوسته ځکه دلته امکانات شته که ډاکټران تر هغه پیاوړي نه دي دا د هغوی شاګردان دي خو امکانات یې زیات دي نو فیس مصارف هر څه ټول مونږ په خپله غاړه اخیستي تر څو دغه لورکۍ لکه څنګه چې حیدر د ژغورلو دپاره ټول نظام خوځېدلی مونږ هم وجدان او ضمیر مو اجازه رانه کړه چې دا لورکۍ پرېږدو مونږ د میلمنو سره کښېنو لورکۍ مو دلته بستر کړله مور ته مې نورې پیسې هم ورکړې مازدیګر بیا ورته راځو چې زه میلمانه لرم میلمنو دپاره خاني د مور نه د دې له مور اجازه واخیسته نو لورکۍ حالت ښه ده ورو ورو پکې کېدو ده تاسو به لیدلي چې حتی هغه پوست یې په هډوکو باندې سریږ ده نو زه باوري یم انشاءالله العزیز چې دا لورکۍ به په خپلو پښو روانېږي دا د دې مور دویمه لور ده چې عملیات کېږي د دوی مرض مخکې ما تاسو ته ویلو چې له غټو میتیاو سره یې د کلمه ټوله وتله تقریبا 1.5 متر کلمه د ده په هماغه صحت طفل کې ډاکټرانو ډېر کوشش وکړ هغه یې لرې کړ پیوند یې کړ نو صحي حالت یې په ښه کېدو د خدای یو دم چې جټکا پرې راغله 4 ورځې بستر وه نو مور ته یې ما ویل چې کاشکې تا مخکې ما ته ویلی دې حالت ته به نه رسېدلی نو څنګه چې خپل د بچي علاج کوم په خپل بچي دردېږم انشاءالله همداسې به د هر افغان لپاره منډه کوم دا مې مسؤلیت ده دا مې فریضه ده باور په خدای که تر ټولو دردونکې ورځ نن وه ما ته الله دې هغه افغانانو سره ښه وکړي چې له موږ سره مرسته کوي زموږ د بنسټ سره انشاءالله ستاسو مرسته به په دغسې بېکسه او بې سرپرستو خلکو مصرفوو حتی په یوازې نه درلوده یو نارینه تنها مور یې موږ سره له همدغه لورکۍ سره را روانه سوې ده قسم په خدای په یواز نه لري نور بچیان یې په کور کې پرېښي دي بې سرنوشته همالته به یا خور یا به د لیوار زوی یو څوک به یې هغوی به ساتنه کوي لا مې پوښتنه درته کړې نو الله پاک دې زموږ په هېواد کې جګړه ختمه کړي چې تر څو بیا داسې یوه لورکۍ بې پلاره نه شي دا هېواد زموږ ده دا هېواد به جوړوو دا ولس زموږ د دې ولس ښه خدمت به کوو بدون له دې چې په چا احسان وکړو الله مو سپارم عزتمن او سرلوړي د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې
یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو موږ 2 بجې د فرانسویانو له روغتون نه راغلو. فکر مو کاوه چې تقریبا د 10 یا 15 زره په شاوخوا کې به دغه ماشوم نجلۍ ټول کار خلاص ځکه عملیات شوي وو. نو چې کله کور ته راغلو ډوډۍ مو لا نه وه خوړلې چې مورکۍ د ما ملګرو ته زنګ وهلی و چې دلته 40-50 زره روپۍ غواړي او دوی وایي چې دا که پیسې راکوې هغه د موږ دا بره اپریشن خانې ته یوسو کنې نه مال ولې خو اپریشن شوې ده هغوی ډاکټران وایي چې د کولمه دویم ځل دپاره بنده شوې ده دننه کولمه په داخل کې وچه شوې ده نو هغه جریان د مواد غایطه و بند شوی ده. مال صحیح ده زه تا ته ماښام پیسې راوړم. نو بیا ما ته زنګ ووهه چې دوی خو تقریبا 90 زره یا تر 1 لک روپو پورې غواړي وایي که پیسې راکوې رایوړه کنې مریض دې ویسه. نو طبعا دا خصوصي روغتونونه دي ګناه د دوی نه ده خو زه دا وایم چې ولې انسانیت ته کار نه کیږي ولې د یو ماشوم ژوند د پیسو په بدل کې له منځه ځي. که یو چا سره پیسې وي د هغه به علاج کیږي که پیسې نه وي مور به ورته ګوري هغه ماشوم یا هغه مور یا هغه پلار به خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې کې په دغه رابطه به ټول ډاکټران ټول روغتونونه سر په ګریوان کې کته کړي د یو لحظې دپاره د دا فکر وکړي که د دوی بچی دغسې مریض وي روغتون ته لاړ شي د علاج دپاره پیسې نه وي ورسره او هغه بچی د ده ژوند له لاسه ورکوي دوی به څه فکر کوي. زه د افغانستان په ټولو ډاکټرانو باندې په ټولو روغتونونو باندې غږ کوم چې تاسو په کور کې بچي لرئ که دغه نجلۍ پیسې نه لري او د ده علاج نه کیږي که پیسې وي علاج کیږي. دغه هیواد کې مو سبقونه ویلي دلته مو طب ویلی ده دغه هیواد خلک در باندې حق لري لږ رحم وکړئ کم از کم که نور هیڅ نشئ کولی په هفتې کې خو د 2 کسو علاج مفته کوئ د 5 کسو علاج خو مفته وکړئ د دغسې بې سرپرستو چې حتی پایواز نه لري زنانه دي بیا حقوق د بشر نړیواله ټولنه سازمانونه هله طالب په ښځه ظلم کوي هله طالب تروریست ده. نن چیرته دی هغه خلک چې طالب ټکوي طالب د ښځو په وړاندې په تشدد باندې تورنوي دغه ماشومه خو دا خو طالب نه دا خو جلۍ د هلک هم نه ده او د ده ویډیو مخکې هم موږ نشر کړې ده. نو زه له خپلو ټولو افغانانو نه یوه نړۍ مننه کوم هغه افغانان چې زموږ د بنسټ دپاره یې مرسته کړي بالخصوص د دغه ماشومې دپاره یې مرسته کړې ده. نن زه ډاډه همغه روغتون ته ورځم که 1 لک پې مصرف راځي که 15 لکه پې باندې راځي خپلو افغانانو ورونو یې ورته پیسې رالیږلي دي ښه په مېړانه ورځمه او دغه پیسې چې څومره پې مصرفېږي زه بې درېغه پې باندې مصرفوم. همدغسې د کومې بلې خور د کوم بل ورور د هر چا چې مشکل وي د خپلو افغانانو ورته پیسې رالیږلي دا د دوی حق ده دا باید زه دوی ته ورکړم او لعنت دې شي په هغه چا باندې چې د دغسې یتیمانو د دغسې بې سرپرستو د دغسې ماشومانو پیسې د بنسټونو په نامه باندې خوري غلا کوي هغه خلک به د خپل رب په وړاندې جوابدې وي چې دغسې یو بې کسه ماشومې علاج یا په 1 لک یا په 10 زره یا په 50 زره په ژوند ژغورل کیږي او هغه پیسې تاسو هدر کوئ. دا هغه ماشومه ده چې نن یې مور ما ته میسیج پرېښوي د ما ملګرو ته هغوی ما ته فارورډ کړ سلګۍ یې وهلی چې جنرال صاحب دغه د ماشومې د ډېر خدمت کړی ده او راسه دا له نږدې وګوره نور دا ماشوم ژوندی نه پاتې کېږي چې زه لاړم واقعا هم همداسې و د نجلۍ د سترګو د سپینې راوتلي و حرکت پکې نه و مکمل ختمه تاسو به یې وګورئ دومره نري نري لاسونه یې دي. زر مو له هغه روغتون نه راوسته دلته د فرانسویانو روغتون ته چې په افغانستان کې تر ټولو پرمختللی روغتون ده او دلته یې د علاج چارې روانې وي انشاءالله دا ماشوم په خپلو پښو باندې راوځي. دا یې 2م ځل عملیات دی چې کېږي لوی عملیات مکمله خېټه هر څه 3 جایه شکېدلې د هغه به تاسو بیا په ویډیو کې وښیم. الله مو عزتمن قدرمن او سرلوړي لري.
ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کمور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کمور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کمور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کمور دې نشتا چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره په نوي زره کې 22,000 اوس دوی ومنلې 13,000 د خیریې طرفه شولې کېدای شي زیاتې شي کېدای شي زیاتې شي کمې شي الله معلومات که دلته خیریه کومه هغه شته د دې کوم ترتیب نو شته دوی چې د خیریې ترتیب شته په نوي زره کې 13,000 خیریې ومنلې زه الله دې ورسره کوي او 2,000 پاتې شوې خیر است هغه به مونږ دار په خورې کې نو دا شو چې 15,000 روپۍ منلي وي د خیریې له طرفه هم الله دې کور آباد کړي ډېر پرې خوشحاله شوم چې په هر روغتون کې دغسې یو ترتیب برابر دی نو که تاسو ځئ راځئ په خپله لاړ شئ ما ته خبرې همالته به وشو سیستم خیریه هم هسته؟ نه نه قطع کو ما زنگ نه سی خالی نه خالی تشکر تشکر بسر خیلی اصلا بدون درست است؟ بله 72,000 بله این شما است؟ بله از 90,000 72,000 18,000 روپये از سیدی هم روشن ایران حساب که برای ما بقیه را بده 1 لکھ پس بیروبار است زداوره چی میکنی که دینش خون را سر بری؟ از دینش خون را سر سایز پتا چند سال کم از این بیست چاته مو ورکړه ټول د همدغه ماشوم دوا او د کور مصارف دی صحیح ده موږ درنه اجازه اخلو په الله دې سپارو بس خدای دې هغه ورځ راولي چې ماشوم ورخاصې زیږې له همدغه دینه کور د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کمور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کمور دې نشتا